چې مونږ نه کوي بېلمازه سړی نو د هغې نه چې کله روح وځي نو تخرج روحه بغیر الایمان د بېلمازه سړي روح چې وځي کله نو دا به بې ایمانه ځي هغې دنیا له څوک چې مونځ کې سستي کوي مونځ نه کوي هغه سړی به بې ایمانه ځي او دویم یموتو ذلیله کوم سړی چې مونځ نه کوي دا به ذلیله مري دا به د ذلت په حالات کې مري عزتمند به نه مري او دا ملائک به ورله راشي یضربون وجوههم وادبارهم ملائک به ورله دا مخونه او شاګانې وایي او ته وایې چې بېلمازه تا ولې دا مونځ نه کوو کوم انسانان چې مونځ نه کوي او یموتو جائعه بېلمازه سړی چې کله مري دا به وږی مري په داسې حالت کې به ورله مرګ راځي چې دا به وږی او یموتو عطشانه بېلمازه سړی چې مري دا به تږی داسې به تږی چې د ټولو دریابونو اوبه وڅښي د دې دا تنده به پرې نه ماتېږي بېلمازه سړی چې کله مري ذلقدن کې به دا انسان تږي نو هر هغه انسان له چې مرګ راځي چې بېلمازه وي داسې انسان به په وخت د ذلقدن کې تږي یموتو عطشانه او یضیق علیه القبر په بېلمازه سړي به دا قبر راتنګېږي چې کله قبر کې کېښودلی شي په دې قبر کې به الله رب العالمین عذاب مسلط کړي ویتقلب علی الجمر بېلمازه سړی به په دې قبر کې په سکروټه باندې اوړي راوړي او دې قبر کې به عذاب وي د قیامت د ورځې پورې او کله چې د قیامت په ورځ بېلمازه سړی راوستلی شي الله رب العالمین به ملایکو ته وایي چې د دې انسان د لاسونه او خپې وتړئ او اسحبوا به الی نار جهنم ته راکش کوي جهنم ته واړوئ ورته وایي څوک چې مونځ نه کوي بېلمازه سړی به داسې انجام وي او کله چې د الله رب العالمین مخې ته ورځي ينظر الله إليه بعين الغضب بېلمازه سړي ته به الله رب العالمین د غضب په نظر باندې ګوري په نظر د رحمت ته نه ګوري او يحاسب حسابا شديدا بېلمازه سړي سبا سخت حساب کیږي او ويؤمر به الى النار او امر به وشي چې دا بېلمازه سړی جهنم ته بوځي کوم انسان چې مونځ نه کوي نو د دې انسان به داسې عاقبت یې په جهنم کې او بیا به دا د جهنم په اور کې سوځي نو د مونځ اهتمام کول مونځ د مسلمانانو او د کافرانو په منځ کې فرق دی څوک چې مونځ کوي دا سړی مسلمان دی او څوک چې مونځ نه کوي ډېرو احادیثو کې راغلي دي چې من ترک الصلاه چا چې مونځ پرېښوده او متعمدا د قصد وجې نه پرېښوده قصدن یې پرېښوده فقط کفر په تحقیق سره دې سړي کفر وکړ